غیبت د ژبې له خطرناکو آفتونو او له لوی ګناهونو له جملې څخه یو دی چې خلکو ته یې په کولو سره اکثر وخت ځان ګناهګاره نه ښکاري. غیبت له دې عمله ډیر بد کار دی چې له امله یې د هغه مسلمان عزت کمیږي د چا پسې چې غیبت کیږي، او الله پاک په خپل سپیڅلي کتاب کې د غیبت کوونکي تشبیه د هغه چا سره ورکړې ده چې د خپل مړه ورور غوښه خوري. دغه تشبیه ته که فکر وشي نو د دې لپاره بسنه کوي چې له ناوړه کار څخه نفرت وشي او بدوالی یې انسان ته معلوم شي. غیبت د هغو لوی ګناهونو له جملې څخه یو دی چې انسان د الله پاک عذابونو ته وررسوي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او فرمایل کله چې زه د معراج په شپه اسمانونو ته وخېژول شم، زه په داسې خلکو ورتیر شم چې د اوسپنې نوکان یې لرل، خپل مخونه او سینې یې پرې ګرولې. نو ما وویل ای جبرائیل دا څوک دی، یعنی د کومو ګناهونو کوونکي دي؟ جبرائیل علیه السلام ویل دا هغه څوک دی چې د خلکو غوښې به یې خوړلې او په عزتونو کې به یې لویدل. په دې حدیث کې د غیبت کوونکو د یو عذاب یادونه شوې ده چې الله پاک د معراج په شپه نبی علیه السلام ته ور ولیدل چې د اوسپنو په نوکانو یې له خپلو مخونو او سینو څخه غوښې بیلولې، او د دې عذاب لامل یې د خلکو غیبت کول او د هغوی په عزت کې لویدل یاد شول. نو غیبت د عذاب لپاره یو ستر لامل دی، او د غیبت له امله انسان څخه د نیکۍ ختمیږي او بدۍ یې زیاتیږي. نو باید له داسې ناوړه کار څخه ځان هم وساتو او نور کسان هم ترېنه منع کړو.